خدایا ویم یم ترخوا الله د غوښې په چینجو خوړې کا چې ته کوم خواته وي سړي دې راله لیوني کړ یا د خدای بې انصافې یا پتخورني یا پتخورني راشه ویم دا څه دولی دې شروع کړي دي اپا بیا څه چل دی یا پتخورني دا به کېږي څه د ښځې نن څلورمه پنځمه روه شوه د سړو زاره شنه شوه چې دا په کوم طرف تلې ده ویم بیا پاچا کره به ناست دی ویم زه خو پرې ډېره زیاته خوشحاله یم که خپې ته به ورپسې خپې زه پرې اور اچومه زه پرې تنور تودومه چې زه ورپسې خفه کېږم خو خفه په دې یم چې په کوم طرف تلې ده ویم بیا په خو دې دونه شیطانه ښځه به که نه ویم کله چې دا پیدا شوه نو ویم شیطان خپلو بچو ته وي چې زما خواله راځې وی هغه څنګه وی هغه څنګه شیطان خپلو بچو ته وي زمونږ مور پیدا شوي زمونږ شیطاني ته ضرورت نشته وای خورې ډوبه روزه دا خبره خو دې ټیک ته خو یم هغه خاوند یې ډېر بې خونده د خان تحصیل درته یادومه ویم د ښځه په مړونج کې مضبوطه نه کړه مدام یې د کټ پلنګه باندې برقه پرتی او چې کم خوازي نو اخوازي دونه تپوس دی نه کوي چې ښځې ته کم خوا لاړې کم خوا لاړې اوس به پس لارې خوارزار غریب ټول خاندان به پسې ګرځي نن څلورمه ورځ ده زمونږ خاندان خو په شرمونو شرمو یوم راځي وی هغه څه شوه بل هم راځي وی هغه څه شوه مې زمونږ غونډه غوز عمره خاوند مې دی ویم زه خو دې د سر اوچت کړمه یم فتخورني الله دې وله جارو راولي الله دې هم ترخوا الله دې غرقه ورکه که چې په کوم طرف بتلې یا په کوم طرف بتلې په شرمونو دې وشرمولو الله د وبا راولای ستنې مه کوه ستنې مه کوه ویم اول پې خوشحالېدي چې د کوره به وته اوس ورپسې جاړې او ستنې ورپسې کې الله دې دوزخ زیږي یا پتخورني زما به پسې دا چیتره جاړي په شرمونو وشرمي چې کم خوا تلې ده ویم غم مه کوه سړي ورپسې په پټو په کلو کې ګرځي چېرته به را پیدا شي یا پتخورني ما ته خو لوبه بدله ښکاري څنګه وای ویم چې دا ښځه نه په کلو شته نه په کوڅو کې شته نه په پټو کې شته ما ته خو د بنجاري کیسه ښکاري یاپا دا توره ژبه دې نیولې ده ته چې څه پسې راوالې هغه خبر رشا کېږي فتخورني معلومه به شي خو الله دې خیر وکړي وبه شرمېږو دا په دې سپین سر بنجاري سره به کم خوا تلي ویم زما هغه لیور به سترګې څنګه بار خلکو سره لګوي به چې په سپین سر دې ښځه لاړه الله دې دا غم دا چوچنې سترګې خورې کړي چې ښځه دې د ښځې نه ډېر لقېدې نه شي که ښځې نه ډېر لقېدې چې یو وخت به به یې پرېږدل او دا بله به یې ور راښکل نو ډر به نه یې کوله به نو بیا ویم یاپا ویم باران کښېنه هغې په ساختونه په تعویضونو باندې د هغه نه ښځه جوړه کړې ده وای او ویسې زه مخې والا توکتور که پر ویټ پرېتې که پتا یم اوس دا سوال کوه که مړی او که ژوندی خو چې الله پیدا کړي یا الله جولې کې مې خیر واچې او دا بې شرمه منافقه پیدا کړي صرف لاش یې راته وښودلې کړي الله دې په اور وچه امین السلام علیکم بابا څنګه ما یو تپوس مې درنه کوم وایه جي ویم زما خو خور خو دې نه ولیدلې یاره نه مې ولیدې ښه او جا ذرا ده ته هم پته نه لګي ځه الله دې مه کوي سلام علیکم دا په دربو کې څه ګورې څه ګورم ستا هغه ښځه ګورم وجنه دی دې په قهر اخته کړو هغه مولخ دي چې په دربو کې ګوري مخکې راځه ګورم یې که نه مخکې شه راځه لکه وال مه کوه یا ویم کرور مې نه وې که نه نو اوچتولې او راخلاصولې مې ویم مخکې راځه که نه ولم یې دلې ولم په درې ډزه دلې ولم چې پیدا شي نو کو بیا اولي او کو وژنې بیا به ورسره ګورو خو چې پیدا خو کو که نه زه ګورو به اوسه راځه یو خبره ته کوم ګورې دا دې وویل که نه چې ګل خان څه شو ګل خان یاره ګل خان خو به چېرته ښار کي ښار کې به نو نو هلته څه کوي به څه به کوي
داسې کار دی ها یو خبره ته کومه وایم نن څلورمه ورځ شوه چې دا خپې ماتې شوې هلکان ورپسې ګرځي خو چې په کوم طرف ته دی دا پته راته نه لګي پیدا به شي غم مه کوه څنګه به پیدا شي په هغه وخته شي څنګه به پیدا شي وې وجنم بېرله ها وایم وژنو خو یې په کار ځکه دي که نه چې دونه منافقه ده که نه زما موته کار دي که خدای په ګوتو راکړی ما خو اندازه خو یې چې چم بېرله ها زه به په درې ډزه بېرلي وم یا خدایه پاکه دس ته کولی شي ولې نه شم کولی ته ته ګوره که نه ما له سله کار ګورې مرغۍ دي بچي به یې راوړي په دې ازار میالی مړه صاحبه یاره دې خوا یې هلته خلقته شي لکه جس خطی نو څوک هم ګرځم په پسې نه ته خو بېغمه سړی ما نه دې خپې ماتې کړې ته بېغمه سړی یا به په خلقته شي زما خو پسې دا خپې ماتې شوې دا دې اوس څه پته یې لګي خدای شته کو پرې غونډ کلي کې هم پته لګي ما رې هم دا کونډې مات کړه دا ګاونډي به مې تپو برباد کړ نه تا تپوسونه وکړئ په دې ګنو کې په دې جوارونو کې ټول هغه پسو کې والله کې مې پیدا کړی یا زه خواریم په دې م که نه چې ته کربوړي نه یې خوړلې کربوړ نه را ګړبګړ یادوه بشره خو لګي او را ګړبګړ به یې څنګه خوري خدای شته چې واپس یې رولټی کوي داسې وې. د هغې خو دومره ترخه وخوره چې هغې هم نشي ازمولی هله یو خبره ته کومه زه ستا خو خور ده که نه خدای ته وایي چې دا غاښونه یې ولې تورو وي دا ولې تورو دا بیا په خلکو چکونو لګول دې کې زخر و زخر یا الله زما توبه ده ښه دا قیسه وه نو ما له ولې راکوله وي ماله دې ولې راکوله نو زموږ کوڅه تا پرېښوده تا خو موږ په شرمونو چربولو د خپله یاده وجه م درکړه نو هغې مخ پټ کړو خو ما ته پته چې غاښونه دونه سقاري خدای شته کومې کړې وه نه په دا خو ستا کار دی وایه نورې خبر پرېږده ګل خان څه شو ګل خان ګل خان څه شو ته خو چې یوه روپۍ نه لګې سهار وختي مې وله 500 روپۍ ورکړي دي او پېښور ته مې لېږلي ما یې کارخانو کې پر فوټپاتونو کې پر سړکونو کې وګوره چې کوم ځای به ناست دی نو هلته څه کوي وي هلته څه کوي کله ناکله به یې سګرټ څکوي دا د شپې به بین اته د سګرټو ما یې کو دا تسکي وا زه خو در ورځې یو بجه کې صرف یو تیلې وم باقي زه څکل من نه کوم هله دا خبرې پرېږدې دا شی وګرځې خو ګورې ښځه را پیدا کړې ګورې غم مه کوه دا څه کار دی که نه دا جوړه دا مخامخ کلي بس پاتې دي نور هم ټول ځای چڼ کړی دی دې خوا موږ ځو تاسو دې خوا لاړ شئ. څنګه؟ ازاده که ازاده که ویم که دا ښځه وي بچي یو خبره ته کومه ښځو ته جنت دومره اسان دی که نه جنت چې ته ویې نه شم ویې څنګه څنګه ګوره داسې کار دی که نه چې ښځه د خپل خاوند خیال ساتي او د کوره بار روزي او خپلو بچو سره مینه کوي جنت به ورته میلاو شي خو منافقه ده خدای دې په ګوتو راکړي که نه سرمن ته یې ووتل سرمن خدای راله په ګوتو راکړي که نه نو والله چې وجنم یې یا روره روره خفه کېږم یو سوال درته کومه چې کوم ځای دې ولیده که نه دا په مینه نه ده دا ځای ټولې دا ځای دا دی نه خاص دا سر پې دلیل یم د نر بچي بېغمه کړم د نر بچي د نر ګنځارېږه د برېتي نه دا برید دي بچي اوس ګوره نو ما ته وایه بچي چې دا سر دې ووایم که نه شابه شابه مشر یم ده نه مشه کشه پرېږده شابه خدای پاکه ده ته اوس وګوره وایي څه شوې یعنې په آخرت کې په دې راته وشه وای کاملې ونې کړم السلام علیکم داجی ګله وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی تا خو امرو لري ټوپک هم ورکړی خیر خو دی یاره همداسې کار دی که نه هغه ټول دې څلورمه ورځ ده چې وکه شوې ده هېڅ پته نه لګي مې کو تاسو کړی یو نه مونږ کره خو نه راغلی مونږ کره خو یو هفته مخکې راغلی وه او بیا هم نه لیدلې اصل دا پکې خیر وه چې روکه شوې ده نو روکېږي به نه ګنداجي ګله چې لږ دی په هغې لاس یې ښودی و که نه نو هېڅ پم نو یا نو به چې لاس یې پرېښودو نو ژړل به یې راته نو ما وی کمزوري ده وخت پې تېر دی اخري وخت دي نو ما ورته څه ویلي وي ګنداجي ګله یو خو هغه په شیطاني عادته شوی و دلته به راغله نو زما مور او زما چاچي بیا خپلو کې جنګول نو د شیطان انسان خو دقه علي نو بس اخرې خدای ورک کي د به سندره پکې خیر واچي اوس یې ورته خدای خیره بښنه وکړي ځکه دونه منافقتوب یې کړی زه څه وکړم زه راسره وګرځم نه خوشحاله اوسې به ځه ځه الله دې پیدا کړي نو ګرځېدو ها د ګرځېدو نه چمچه خوله زه ګرځېدو نیم ته خو ځوان زلمي
ته د مانه زیات بوډا شو هاي خدای پاک دوستانه خو ځوان یم چې دماغو دې کار کول خبر کنه اوس تم دماغو کار کوي زما به یو ورځ دماغ به خرابېږي یا بچی دې نو نه خرابېږي زړه مې چې واسه چې کوته زو چې دا غزانو بس خالي چې غوی له ورشو کنه دا جګولا دا جګولا یا دا پاک جګولا سپیریان وای پتا سپیریان ناغلی ده خدای ظالمه دا جګولا ام ټول هوا تو پیدا شوه کوم ځای کې ده اسلامي وطن یو پیدا شوه او دا ټول ژوندې کومله مړه یو خدا څه کار دیو چې مخ ستړي نشته دیو یا الله دا به څه بلا خوړل وای دی وای زما ته په خدای ته پاک خپل ویل دما راځه راځه له دیګوا راځه بیا پاړو پته ونه لګیدا کنه ما یا پت قرآنی الله دې دا په شرمونو شرمۍ دا ام تر قوامو کې د سترګو د لګېدو پاتې نه کړو ویم الله دې د اوچ مخ د خاورو د لاندې کی ویم سړی په پسې سارو کې او نار نور په پټو کې او پسې ګرځي ما یا پت قرآنی الله دې سیرا د چینجو خوراکي الله دې د مخ بشرت به برباد کړي ځکه چې موږ یې په شرمونو شرمولو مشران یې رانه وشرمو قام قبیلې رانه وشرمو یا خورې پتا کې خو داسې سپک دي ویم چې د سپکه کورې نه به سپک کارونه کوي الله دې سپکه کړي یا خان تلسیلا یا درانه مسوکي هغه ته ورشه او اواز خو پیژنګلو دې ته ورشه وروسته زما یا الله چې د خیر خبرې راوړي چې پیدا شي ورشه یا بیا ما درانه السلام علیکم وعلیکم سلام لاس سره مه لګوه اولې ویم ولې جواب بل څه نه راغلي تپوس لراغلم تر خوا ویروګه چې پیدا شو کنه وای په ګیره دې لونګ ګودوړېږه زه سړی د خپو نه پېژنم یم په زړه دې یو څه دي او په دې کاسیر سترګو کې دې بل څه دي سمه خوله خوځوه سمه مطلب دې څه دی بنجاري چې تا کې څونه پرتې دي که نه ما ته پته ده یا پت قرآني راشه څوک دي وی څوک دي هغه بنجاري دی داسې د ځان یې خلوب څادر راتاو کړی دي او د ځان یې عزتمند سړی جوړ کړی دی هغه داسې ولاړې که نه ته به یې چوس د اج نه رالې دا راته ووایه چې زما یور څه شوه ټول کلي کې ګډه وه او یم تر خوارو که زه خو د هغې تپوس لرالم ښځه ذات یې سمه شه ښځه ذات یې سمه شه ګورې ما سره هم څه کار دی زما خبره وره ته چې به زمونږ کوڅې له راورسېدې که نه نو سایکل د ټیر نه به دې واویسته او دا راته ووایه چې پمپ پرله چا رېسته پمپ پرله خو زه مجبور وم ما خو پم غوښته بله ښځه هم قابو کې وای ښځه مې قابو کړې ده تا به قابو کوو پت قرآني زه چې به کله د کوټې د سر د پاسه وختمه او سپیا کې به مې تپلې نو زه به په چودو کې کتل په اوتکو کې به یې کتل ښځه دغې به کړې ده او دې به رانیسي بس دې دا یې لویلې یم چې لا دې خو رانه نشي ښځه دې سره هم څه کار لا دی ښځه دې لاس ته راچومه لاس په سینګه راشه لاس په سینګه راشه ښځه څه کړه خدای مو ښځه څه کړه وایه پاخوا ګوره وای دا څوک دي وای دا خو جنازه راغله تا سره به څه ګورم بالخوالي ربي وقت ملشوي لوبه خو به تا ټینګېږي خپې وباسه خدای وای دا څه چالو شو وای خدای څه چالو شو وای خدای خلاص څوک دي رب الهوا ده یا
وای مغوانا بودگه او داسې پینتې روان دی لکه چې بیران وي دنیا په